دا د سفر میاشته او د عربي کال دویمه میاشته اسلامی کال د محرم نه شروع کیږي، نو دا د اسلامی کال دویمه میاشته. یو څو اهم واقعات په دې میاشت کې شوي دي. یو د هغې نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې مبارکې طرف ته د مکې نه هجرت هم دی. په مکه مکرمه کې صحابو ته مختلف قسمونو باندې ډېرې سختۍ ملاوېدې او ډېر تکلیفونه. د کور نه بار به نشو وتی، ښکاری مونځ نشو کولی، او چې کوم پکې غلامان او مریانو هغوی ته به داسې سخت عذابونه او اذیتونه ملاوېدل چې تاریخ کې د هغې مثال نشته. بعضې صحابه کرامو د نبی علیه السلام په اجازت حبشې ته هم هجرت وکړ. ډېر لرې وطن دریاب نه پورې غاړه، هغې کې څه ملګري واپس راغلل. حتی په مسلمانانو ځمکه دومره ګرمه شوه، دومره تنګه شوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف هم سازشونه او سکیمونه جوړېدل شروع شو. حضرت ابوبکر د قوم یو شریف انسانو، هم په هجرت مجبور شو، خو په لاره چا راواړو. حضرت عمر رضی الله عنه څومره تکړه او بهادر انسانو، هغه به هم په تکلیفونو، او حضرت عثمان څومره شریف انسانو. دا قسمه جلیل القدر مسلمانان خو یوازې داسې نه چې هغه کمزوري او کمزورې خلک وو، نه ډېر بهادر او کلک خلکو ایمان راوړو. لویه ډلهبازي جوړه شوه په مکه کې او ډېر لوی تکلیفات جوړ شو. بیت الله شریف د هغې په قبضه کې لمونځ یې بار نه شو کولی، حج یې د خلکو مخکې ښکاره نه شو کولی. نبی علیه السلام مبارک چې د مکې د خلکو نه مایوس طائف ته لاړ، د طائف نه مایوسه راغی او په ډېر لوی تکلیف د طائف نه راغی. دی سوچ وکړه چې راشه حج له د بهر نه خلک راځي، د الله د دین دعوت دا خو زه پرېږدم نه، خامخا به کوم. نو راشه د حج په موقع د بهر خلکو له دعوت به ورکم، که الله په هغې کې څوک مسلمانان کړي. د مدینې شریفې نه یو څو کسان راغلي و، غالبا 6 کسان، او کافرو دومره سخته مقابله شروع کړې وه چې هغې ځای په ځای کسان خواره کړي وو. وی د بار نه چې حج له کوم میلمانه راځي، نو هغې ته ذهن کې دا خبره واچوئ چې دلته زمونږ په قوم کې یو کس دی او ډېر سخت جادوګر دی، او د هغه نه ګورې ځان پټ ساتئ، او که د هغه خبرې د له عوام غوږ ته راوړې نو جادو به یې در باندې چلېدلي. دا به ګرځېدل او د پیغمبر علیه السلام خلاف چې د سره څوک کینني، څوک ورته رانږدې نه شي. یو 6 کسان د مدینې شریفې راغلل. حضور پاک د مټه ونیول او د کافرو نه پټ په مینا کې یو غونډی و، عقبه ورته عربۍ کې وایي، هغې له یې بوتلل او د هغې شاته یې کېنول او نبي علیه السلام ورته د ایمان دعوت ورکړه. دې د مدینې خلکو دې سره په ګاونډ کې یهودیان اوسېدل په مدینه شریفه کې، نو د حضور پاک صفتونه یې د هغوی نه اورېدلي. یهودو به وی د آخر زمانې پیغمبر به راځي، دا نمونه به شکلي، داسې به خبرې وي او دا به دعوتي، او داسې نمونه تلل به وي، دا نمونه ویښته به وي. ټول د پیغمبر علیه السلام صفات به یهودیانو بیانول، لکه اوس چې موږ د عیسی علیه السلام صفتونه خلکو ته وایو. نو د مدینې خلکو ته د آخر زمانې د پیغمبر صفتونه او نقشه ذهن کې پرته وه چې د حضور پاک خبرې واورېدې. هلکه دا خو مغه سړی معلومیږي چې یهودیان مونږ ته وایي چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي. خبرې همغسې دي، چال چلن هغسې دی، شکل هغسې دی. بس هغوی فوراً 6 واړه مسلمانان شو. حضور پاک مبارک ورته فرمایي دلته به ګورې غږ نه کوئ، دشمنان ډېر زیاتې تکلیف به درته ورسوي. زه خپل وطن ته او دا دعوت هلته وچلوئ. دی لاړل. په بل کال یې ځان سره نور ملګري م راوستل.
نبی علیہ السلام بیا او ورته ویلو چې آینده کال د حج په موقع کسان راولئ، بې د حجه مه راځئ، ځکه دلته دشمنان زمونږ ډېر دي، څوک تکلیف په راته ورسوي، تاسو خو میلمانه یې. د حج په موقع یې څه 12 قوشه کسان نور راوستل. هغې د هغه غونډۍ شاته د حضور پاک خبرې واورېدې، الله هغه مسلمانان کړل. په دریم کال 2 یا 3 کسان رالل او هم د هغې غونډۍ شاته دغه نیټه کړې وه. حضور پاک مبارک ورته د دین خبرې وکړې. هغې چې د نبي علیه السلام مبارک خبرې واورېدې، د هغې شکل شباهت چال چلن او د هغې عقیده او د هغې عمل اخلاق هر څه د نږدې نه ولیدل. هغې پوه شو وایي دا خو رښتونې و، مغه د آخرې زمانې پیغمبر دی. یهودیان دې مونږ ته یادوي او یهود به په ایمان راوړي. د هغې څه خیال و چې یهود ظالمان به دشمنان کېږي. راشئ د هغې نه مخکې مونږ ملګري شو. هغه 2 یا 3 کسان خدای پاک ټول مسلمانان کړل. د هغې غونډۍ شاته چې کوم ځای حضور پاک دې له دعوت ورکړی و 3 کاله، نو هغه ځای کې د ترکو په زمانه کې یو جومات جوړ شوی. دا د برکت دپاره چې دلته حضور پاک دې خلکو له دعوت ورکړی. بیا هغه غونډۍ حکومت سعودي ختمه کړه، ځکه چې حاجیان د مینا نه راځي نو رش ډېر زیات دي. هغه غونډۍ ختمه کړه، نو هغه جومات مخکې پټ و، د غونډۍ شاته و. اوس جومات راښکاره شوی دی. مونږ خلک چې جمره عقبه غټ شیطان ورته خلک وایي. جمره عقبه ورته ځکه وایي چې دا شیطان د هغه غونډۍ سره نږدې دی. د هغې نه چې سړی راکوزېږي او مکې ته راځي نو ښي طرف ته د زیړ رنګ یو رکوټي جومات ښکاري. خلک وایي دا په غر کې بند و، غر ته ونړېد پکې راښکاره شو. نه، دا د دې غر شاته او چا لیدنه چې غر یې تېونړو جومات راښکاره شو. نو دا جومات په هغه ځای جوړ دی چې کوم ځای د دواړو جهانو مبارک سردار د مدینې خلکو له 3 کاله پرلپسې دعوت ورکړو. خدای پاک هغې مسلمانان. دغې خلکو نبي علیه السلام حالت ولیده. مسلمان خو به د حضور پاک نه زارېده چې دلته خو دوی ته لوی تکلیف دی او صحابو ته هم تکلیف دی او د ایمان دا دعوت هم پټ چلی. هغې وی صاحب زمونږ وطن ته هجرت وکړه، هلته به کولاو د دین دعوت چلی، هېڅ رکاوټ به دې نی او هېڅ دشمني به دې نی. دعوت یې ورکړه. حضرت عباس چې د حضور پاک تره دی رضی الله عنه، هغه دغه وخت لا مسلمان نه دی، کافر دی، خو په دې موقع ولاړ دی. او وایي تاسو زما واره خپل کلي ته بوځئ. وی دلته خو د ده قوم شته، څوک ورته غږ نشي کولی، که دشمن هم شته خو قوم هم شته. نو ګورئ که تاسو بوته او ده ته چا تکلیف ورسو، تاسو نه به یې تپوس کوم. هغې ورته ویې ته اخلاص وڅه خو تی مونږ ته وسپاره، مونږ به پې ځان قربانو. وروڼو چې څنګه د پیغمبر علیه السلام د نبوت نه مخکې به وړې وړې نښې ښکارېدې او حضور پاک به خوبونه کله لیدل. د هجرت نه مخکې هم داسې واقعیت و. نبی علیه السلام یو خوب ولید، حدیث پاک کې راځي، وایي ما یو خوب ولید چې د کجورو وطن ته زه هجرت کوم. خو الله ورته نوره خبره ښکاره نه کړه چې د کجورو دا وطن کم ځای دی، چې کم ځای دی. اوس کجورې خو په هر ځای کې کېږي. کله به وی دا به ممکن د شامي، کله به وی دا به ممکن د یمني، کله به وی دا به فلان کې دی. دوباره په حدیث کې راځي ترمذی شریف کې، الله نبی علیہ السلام ته وحی راولېږله، وی دې 3 ځایونو کې یو ځای خوښ که تاله د هجرت انتظام کو. یو مدینه منوره، یثرب به ورته وی زوړ نوم یثرب، او دویم بحرین، او دریم قنصرین، دا په شام کې یو علاقه ده، دا په ترمذي کې حدیث دی. دې 3 کې یو ځای خوښ که چې د طلاقه برابر کم. ګوره اوس دې تاسو اندازه ولګوئ، سړی چې یو وطن ته هجرت کوي نو تختي پټو ځي، منډې وایي تختي. او د پیغمبر علیه السلام دا هجرت داسې و لکه چې خدای والا یو میلمستیا کوي. الله ورته وایي دې 3 کې یو ځای خوښ کا، لکه یو سړی یو میلمه یو ځای ته ځي، وي کوم ځای به دمه کې، کم علاقه کې، کم هوټل خوښ کا پکې، وایي ته دې 3 کې یو خوښ کا چې موږ راته فضا برابر کړو او هغه ځای ته ستا هجرت وشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې د مدینې خلکو بیعت وکړو، وی دا الله دا مدینه مې خوښه ده، دې خلکو ایمان هم راوړه او دې خلکو دعوت هم راغه، وی ډېره ښه ده. نو ملګرو ته یې وی پټ پټې ملګري پوه کړل، وی ځای مدینې شریفې ته هجرت شروع کړې. ملګري پټو لېږل یو یو به ته. لومبې هجرت د مکې نه مدینې ته چا کړی دی؟ د ټولو نه اول
ابو سلمه د عبدالاسد زوی د بنو مخزوم قبیلې سره تعلق لري. لومبې هجرت دوک او د دې نه مخکې د هجرت کړی حبشې ته ځان سره بیبي بوتلې وه ام سلمه او یو یې راکوټې غوندې بچی و ماشوم د هغه نوم سلمه او دا ام سلمه دومره بختوره بیبي وه چې خدای وله د دې دواړو هجرتونو اجر ورکړه. د خاوند د وفات نه پس د پیغمبر علیه السلام په نکاح کې راغله او د مسلمانانو مور وګرځېده. نو دا درې واړه دا ښځه او خاوند ابو سلمه او ام سلمه او دا ماشوم بچی سلمه دی ځان ته په اوښ باندې کې جاوه برابر کړه او کته مته یې وتړله او په څاروي سواره شو او روان شو د مدینې په طرف. دا ړومبې هجرت دی. دا ابو سلمه د پیغمبر علیه السلام د پی ورورم د رضاعي چې روان شو د دې ښځې دا قوم والا ورلل وی دا تا باندې مونږ خرڅه کړې خو نه ده د ښځې رونه او تربوران چې کله یې په حبشې ته بوځې او کله یې مدینې ته بوځې او په وطنونو یې ګرځې که ته ځې ځه او راکه مونږ له دا خپله خور لور. ابو سلمه رخصت که او دا خپله خور ام سلمه دا ښځې ته را جدا کړه او ماشوم بچی مو سره دی. دی ړومبي یوازې لاړ یک تنها د الله دپاره مدینې شریفې ته یک تنها روان شو. دا ډېره غټه قرباني ده ځکه د مدینې منورې سفر اوس څونه ګران دی 480 کیلومیټر مزل دی 480 کیلومیټر او ټول دشت و بیابان او صحرا او غرونه او سخته ګرمي په لاره بوټي هم نشته ونې نشته. ټول د مکې نه مدینې پورې علاقه کې به تاله په ملا اونه را نشي راځي به خو د کیکر دا پوټینې ونه یا د سپلمې بوټي د سپلمې بوټي دا پوټینې یا د کیکر اونه هغې سورې کم ځای وي په ټوله لاره درندګان شته بیزوګان پکې شته ماران خاماران شته ډاکوان پکې شته او داسې قبیلې په لاره آبادې وي چې هغوی به د ورځې شپې ډاکې کولې د اجرتي قاتلان او غله به په لاره اوسې غطفانیان دا مشهور قاتلان او ډاکوان دا په لاره پراتو او کلې به چې ته پوټینې راته خو په سوونو میله کې به کلې راته. څومره ګران هجرت دی لارم درته پوره نه ده معلوم او یوازې مې او اوښ د سره دی که دا ده نه چې ته مړ شي او ګیې ختمه شي او یو بوته نه میلاویږي بیا به څه کې ښځه او بچی یې تی جدا کړل او دی د الله د رضا دپاره نیغ روان دی. ایمان چې زړه کې کېناسته د ده نه په جان پروا شته او نه په بچي او نه په ښځه او نه په قوم. بس خدای د ایمان زموږ د زړه میوه وګرځوي. لا ښځه پاتې شوه رونو راوسته او ماشوم بچی چې د ابو سلمه د خاوند رونه خبر شو تربوران هغوی رالل وی تاسو زموږ د دې سړي نه دا ښځه ولې جدا کړه بچی خو زموږ کېږي راکې بچی ته یې واغشت هغوی بوت. درې واړه بچی او مور او پلار ښځه خاوند د یو بل نه جدا شو او تاریخ لیکي چې د دې ښځې خاوند یو بل سره ډېر زیات محبت دومره مینه یې وه چې دا ښځه دې خاوند ته یو ځل وی سړیه یو واده کو وی که ته مخکې مړ شوې ستا نه پس به زه بل خاوند نه کوم. عربو کې خو دا رواج و چې بل خاوند به یې کو او وی که زه مخکې مړه شوم ته به زما نه پس بله ښځه نه کې چې جنت کې هم دواړه یو ځای. دا خاوند ورته وی زما د سره دا وعده ده که ته زما نه مخکې مړه شوې نو زه به ستا نه پس بله ښځه نه کوم خو که زه مخکې مړ شوم نو ته دا وعده مه کوه ته خیر دی بل خاوند کولی شي ځکه زه ته به تور سرې او جینۍ به ته به څه کوې ژوند به څنګه تېری زه خو گزاره کولی شم دومره مینه. نو د مینې خاوند هم ترې لاړ او ماشوم بچې پوټینې زوی هم ترې جدا شو. دا وی سار به ووتم د مکې خوړ ته او جړل به مې هم به مې بچي پسې جړل هم خاوند پسې ماښام به کور ته راله. وی یو ځل زما د قوم بعضې خلک رالل او په مې رحم راغی زما رونو له ورغلل وی چې په دې مظلومې ظلم ولې کوې چې د دې مدینه خوښه ده او که سفر یې خوښ دی او ځینو تاسو ولې ظلم پې کوې هم چې د مینې خاوند جدا شو هم چې زوی جدا شو. وی هغې وی چې ښځه ډېره ښه ده چې ځي لاړه دې شي اجازت یې راکړه زه ته خاوند له او ځم هجرت کې او کوم بلاړل هغه چې د خاوند قومدار مې و د هغوی نه یې راله بچې راواغېشت هغه یې واله ورکړه
وی ښه ده دا بچی دی والا او زه مدینې ته دا وی په اوښه باندې سوره شوم معشوم بچی مې غېږ کې یک تنها څوک سړی ورسره نشته یک تنها دا ښځه او معشوم بچی په اوښه روان شو هېڅوک نشته څومره یرې په لاره کې کیدی شي امکان لري څوک یو تختی هغه زمانه کې به خلکو ښځې تختول وي دا وینځه ده خرڅولې به بیا ماشومان به تختول وي دا امرأې د خرڅول به دا یرم پړه کې شته بچی رانه څوک بونه ځي ما څوک ونه تختی لیکن بیا روانه شو تنعیم ورته وایي چې دا اوس د کم ځای نه خلک د عمرې نیت کوي مسجد عایشه هلته یو جومات دی چې هلته ورسېده نو دی وایي عثمان ابن طلحه یو سړی و یو کافر و په مخه راغی نو د عربو کې خو دا مخ پرده به نه وه یو بل به لیدل دی عثمان ابن طلحه چې راغی وی ما ته وایي چې چېرته دی وی مې ځم مدینې ته یثرب ته څله ځې بس دلته ځم هجرت کوم خاون میل تر هغه ځم وی ما ته وی بل د سره څوک نشته هېڅوک هم نشته یوازې وی ما وی چې لا والله الا الله و بنی هذا قسم په خدای که بل دا سره څوک شته یو الله دی یو مې دا بچوړی دی لا والله الا الله و بنی هذا نه قسم په خدای که څوک را سره یو الله یا دا ماشوم بچوړی وی ما ته وی راځه د دې بوځم امې ملګرې شو وی دا اوښ پړې یو نیوه او زه یې روانه کړم او چې کوم ځای به موږ دمه کوله نو وی اوښ به یې سملاو او او به یې تړو نو وی دی به زما نه وروستو لاړ نو وی زه به کوزه شوم نو وی بیا به یې اوښ بوته لرې به یې یو ځای کې وتړو زما نه به لرې لاړ نو هغه به خپل حاجت پوره کو ما به خپل حاجت پوره کو بیا به یې اوښ راوسته او په هغه اوښ به یې سملاو او بیا به لرې لاړ ما ته به یې ورسوره شه زه به پې سوره شم سره د بچي او ده به پړي ونیوه پیاده را سره مدینې منورې ته لاړ او کافر دی ګوره رحم یې را باندې راغی او دا په خپله وی د عثمان ابن طلحه په شان شریف انسان ما په خپلو زندګۍ کې چېته بل څوک نه دی لیدلی ما والله ما وجدت کریما منه قسم په خدای که د نه شریف انسان ما په سترګو لیدلی ما ته به یې کتل نه او چې مدینې شریفې ته نږدې کړم وی ما ته وی چې دا قبا ده د قبا علاقه ده او ما ته پته ده مسلمانان دلته پراته دي نو ستا خاوند به هم دلته وي زه د الله په برکت ور داخله شه د اوښ پړی راکوي دی رانه واپس روان شو دا عثمان ابن طلحه بیا 6 کاله پس د دې واقعې نه 6 کاله پس د حدیبیې نه پس د خالد ابن ولید سره مسلمان شو خدای ایمان ور نصیب کړ او بیا د نبی علیه السلام مبارک ملګری مو او بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې په یو جهاد کې شهید شو نو لومبې هجرت د مدینې منورې د مکې نه د ابو سلمه کړی دی د پیغمبر علیه السلام رضا یې رور او بیا دی وفات شو وروستو دا ام سلمه خدای پاک دی ام سلمې نه څونه لوی برکت ورکړ دا د مسلمانانو مور وګرځېده ام المؤمنین یو به ته نبی علیه السلام به ویځې مدینې شریفې ته یو به ته داسې کسان هم تلاړل د مدینې شریفې ته چې خپله دروازه جرنده کړه کور کې ډک سامان پاتې شو کور کې څونه ساماني هر څه به ډک سامان پاتې شو جرنده به یې ورته وواله وی لاړم دنه د مکې کورونه خالي پاتې شو کافران چې بتلل وی داسې کېږي دا خو نیمه مکه موږ ته خالي شوه خلک وتل او لوی شریفانان او سرداران وتل ویرېدل په دې چې دا یو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څوک به پټ تلل څوک به ښکاره تلل څوک به د شپې پټ وتل یرېدل به حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله هجرت کو تورې راواغېسته او راغې د بیت الله نه تو شو وی خلک پټ روان دي او وی زه ښکاره ځم او که چا کې جرتي میدان ته دې روځي نو ګرمې ځمکې له سوخپه نه وړي الله حضرت حمزه رضی الله عنه او دارنګې جلیل القدر او د حضور پاک نه به یې تپوس کو صاحب موږ لاړ شو ځې شابه ځان وباسې
حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی الله رسوله ما ته اجازه راکړه چې زم لاړ شم وی ته لا مزه حساب صبر وکړه پیشو داغه دا خیالو چې ګنې مو د حبشې په شان هجرت ته مسلمانان به ځي او نبی علیه السلام به نه ځي پوه شو چې ما یې ساری نو لکه چې نبی علیه السلام په خپله ځي وی د الله رسوله ستا دا خیال دی چې تاسو هم ځئ څه وی ممکن ده چې زم لاړ شم بس پوه شو هغه دوه اوښانې واغېشتې 500 درهمه او هغې له بیا ګیاګانې ورکولې ښې سربې کړې چې په دې به هجرت کوو یو یې ځان له واغېسته یو رسول الله مبارک له کافران پوه شو چې مسلمانان خو ورو رانه روان دي وځي او که دا نبی علیه السلام هم رانه ووته دې بال ته ډله جوړه کړي او په موږ به حمله وکړي دشمن مضبوطېږي فورا یو میټینګ راوغوښت دا په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې د مشورې د دې یو ځای او په هغې کې یو میټینګ راوغوښت سقیفې بنو ساعده نه بل ځای دی مشو د مشورې یو ځای هغې کې دوی یو میټینګ راوغوښته چې میټینګ یې څنګه راوغوښته غټ غټ کافران ابو جهل عتبه شیبه ابو سفیان هغه وخت کې مسلمان نو دی پکې شریک و او لوی لوی د مکې د هرې قبیلې ملک سردار پکې شریک شو شیطان هم پکې راغی ودرېد د بوډا سړي په شکل دی ورته ته څه کې وی زه د نجد د علاقې یو سپینګیری ما ومرېدل چې تاسو سره د سړي متعلق څه مشوره کوئ نو زه هم زما هم دشمن دی او زه هم دشمن یم زه به دله یو څو ښې مشورې درکوم وی راځه دیم د یو بوډا کاکا په شکل کېناست چې څنګه کېناستل او مشوره شروع کړه یو کس پاسېد وی داسې کوو چې جیل کې به یې واچو یو کوټه کې به یې بند کړو دا شیطان چې د هغه شیخ نجدي د بوډا نجدي په شکل راغلی دی وی نه نه دا ټیک نه ده دا د خو ډېر لوی مضبوط قوم دی تاسو یې ټینګولی نه شئ په کوټه کې درنه به اخلاص کړي بل کس پاسید وی بار به وشړو د خپل وطن نه دا شیطان بیا پاسید وی دا ریم ټیک نه ده وی دله خدای داسې خوږه خوله نه ده ورکړې که دې بار لاړ بلا خلک به ځان له ملګري کې در باندې حمله وکړي ابو جهل پاسید وی داسې کار دی چې وجل پکار دی رده بل علاج بغیر د مرګ نشته خدا شیطان پاسید وی دا ډېره بهترینه رای ده خدا سره چې وجنې به څوک ابو جهل بیا پاسید وی داسې کار دی چې د خو لوی قوم دی که یو کس یې مړ کړي د هغه نه به بدل اخلي نو د ټولو قومونو سرداران به راغونډ شو نو په شریکه به یې مړ کړو نو د ټول مکې نه خو بدل د قوم نشي غشتی بیا به په پیسو رضا کو قوم بلو پیسې ورکړي شیطان وی زنده باد دا ټیک دا بهترینه رای ده او دا شیطان ورته وی خنو موقع به نه ورکوي نن شپه کې دا کار وکړي درنه ونځي دلته دوی مشوره کوي هلته حضرت جبریل علیه السلام لال ټول آل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی وَإِذْ يَمْكُرُونَ بِكَ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ستا خلاف سازشونه جوړی څوک کوئی بندو یې جیل کې اچو څوک یې وجنو یې او څوک کوئی بار یې وباسو ویمکرون او دوی سکیمونه جوړی او سازشونه جوړی ویمکر الله الله وی زبم یو طریقه جوړو والله خیر الماکرین دا الله نه بهترین تدبیر والا بل څوک نشته دیم خفیه تدبیرونه جوړی الله وی زبم یو خفیه تدبیر جوړ کم زماره تدبیر مقابله دوی نشي کوله نبی علیہ السلام ته ټوله لوی چې دا فلان کی حرامي شیطان دا وی فلان کی دا وی فلان کی دا وی او بیګاله برازي حمله به در باندې کوي او ته بیګاله تیارې کو دتلو نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی بخاری شریف کې حدیث ته وی د غرمې داسې ټیم کې مونږ راغی چې دې ټیم کې بنه راته لکه ګرمي وي او خلک ودي چې راغی ابو بکر صدیق ته وی چې څوک در سره دي اخرج من عندك چې څوک د سره غبار وباسه یو مشوره کو وی سیب نور څوک نشته را دولونه مې دی یو عائشه ده او یو اسماء بل څوک نشته وی خما ته خو الله اجازه راکړه د تللو چې هجرت وکړه د تلو اجازه یې راکړه حضرت ابوبکر صدیق ته فرمایي الصحبه الصحبه الله رسول ما ځان سره مرګري کړه
یوازې به نه دی ما به ملګری کې وی لکه صحبه ته مې ملګری تا به بوزم. حضرت عایشه وی ما د خوشحالۍ جړه په دقه ورځ ولیده چې زما پلار د خوشحالۍ نه و جړل. وی ما به وی چې د خوشحالۍ نه بلا څوک څنګه جاړي د غمه جړه مې لیدې خو د خوشحالۍ جړه مې نه ولیدې. وی دا مې په لومبي ځل د پلار په سترګو کې اوښکې ولیده د خوشحالۍ نه و جړل. وی صاحب دوه اوښانې مې تیارې کړي یو ستا دپاره یو ځان له دا یو ستا شوه. حضور پاک ورته څه وی نه زما شوه خو پیسې به یې در کوم. الله رسوله نه ما د لا غشتې له تا نه پیسې اخلم اما بغیر ثمن فلا بې پیسو نه الم پیسې به در کوم. اوس علما لیکي چې دا پیسې ولې ورکړې ابوبکر ته پیسې ولې واغشتې حالانکه حضرت ابوبکر صدیق خپل ټول مال په اسلام او په دین قربان کړی دی. دومره قربانی کړی ده چې نبی علیہ السلام د وفات نه مخکې کم تقریر کوي نو یو سړي له الله اختیار ورکړ چې دنیا کې پاتې کېدل د خوښ دی او که آخرت ته تلل ځان یاد نه کړ. یو سړي له الله اختیار ورکړ وی هغه سړي د الله تلل خوښ کړل او دنیا خوښه نه کړه. حضرت ابوبکر په ژړا شو. یو صحابي وی مونږ وی چې دا بوډا ولې جاړي. نبی علیہ السلام خو د یو سړي قصه کوي یو سړي مثال ورکوي وی وروستو پوه شو چې نبی علیہ السلام ځان یادو. ابوبکر پوه او مونږ پرې نه پوه. نو حضور پاک یو موقع باندې وفرمایل په دغه تقریر کې فرمایي وی خلکه په ما دی چې احسان نشته ګوره چې چا ما سره ښېګړه کړې ده هغه له د هغې بدل ما په دنیا کې خلاص کړی دی. او دی وی یو سړی که ما باندې چا پیسه لګولي مال یې را کړي جامې را کړي ښېګړه یې کړي د هغې بدل وله ما په دنیا کې خلاص کړی دی سوا د ابوبکر نه. د هغه احسان زما په دا غاړه کې پروت دی د هغه بدل ما نه دی خلاص کړی. د هغه د بدل او د احسان بدل به الله ابوبکر له د قیامت پر ورځ ورکوي. دا ډېره لویه خبره دا ډېره غټه خبره د هر چا احسان ما پوره کړی. ابوبکر احسان پاتې دی په ما او الله هغې له به هغه له بدل ورکوي قیامت پر ورځ. ښه نو چې دونه احسانات نبی علیہ السلام ورته وی صاحب پیسې نه وی نه پیسې به خامخا در کوم. نو دا ولې دې کې مقصد د نبی علیہ السلام جوده و چې د هجرت خو ډېر سفر ډېر زبردست سفر دی دې خو ډېر لوی ثواب دی چې دا زه په خپله اوښه وکړم چې دا ثواب کله زما نصیب شي. د پیغمبر خو ځان له خپله مرتبه شته خو ثوابونه خو نور هم ګټي که چې د هجرت دا سفر په خپله اوښه وکړم دا ثواب بلکل د اوښې هغه ثواب هم زما وشي. وی ښه بېګاله به وځو چاته غږ مه کوه اوښو سره به څه کوو وی اوښې ودروه اوښې به نه موت ته به دوه په دوه ځو. نور ابوبکر صدیق هم پوه نه کړ. د شپې راغی نبي علیہ السلام مبارک او کافران رالل ګیر چاپېره د کور نه ودرېدل تورو په لاس تورې ورسره دي ګیر چاپېره لارې ټولې ونیوې لکه مثلا دی جماعت نه څوک دي دا لارم بندوي دا هم بندوي هغه هم بندوي هلته هم بندوي شان هم بندوي ګیر چاپېره د ټول مکې خلک راووتل لارې بندې دي او فیصله په دې وشوه چې بس په مخه چالم ورغې نو بس وجنې به نیول به پکې نه. حضرت جبریل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته وی خبرې وی نه وی لارې خو درته ټولې بندې دي ټول لارو کې کافر ولاړ دي خو زه الله راولېږلم ته به داسې وکړې چې نیمه شپه کې به پاسې او شګې به راوالې او د سورت یاسین دا آیاتونه ته اغشیناهم فهم لا یبصرون دې پورې به ولولې په شګو به چوف کې او شګې به دوی ته ونولې دی به خدای ړانده کاڼه کې او ته به ترې نه غورځې. حضرت علي رضی الله عنه راوغوښته او په خپل بستر یې سملاو وی ته به زما په بستر داسې عجیبه خبره ده یو خو یې دشمنان دي بل خوا بیا مونږ پسې راځي. نبی علیہ السلام مبارک چې وځي نو دلائل النبوه کې بهقي لیکلي دي نو دا ابوجهل نه دی دا ډېر پالي فلام و شیطان حرامي و د دروازې خوا کې ولاړ دی نو چغه یې واله وی دی د نبي هم نوم یې واغېسته وی محمد خوبونه یې نی صلی الله علیه وسلم وی دی وی چې زه به د دې ټولې دنیا ځان باچا کوم او دی وی چې زمونږ ملګري به په دنیا کې هم باچیاني او چې مړه شي په آخرت کې هم جنت ته ځي او باچیان به او دی وی چې زمونږ څوک دشمنان دي
اب دنیا کې دغه ذلیلای او آخرت کې بم اورتزي وی داسې خوبونه نه. نبی علیہ السلام مبارک ولره و دروازې لا وی او قسم په خدای چې داسې ویم والله لقد قلت هذا دا ټکې مې ویلې دی زما مرګري به خدای دنیا کې عزت من کوي او آخرت کې او زما دشمن به دنیا کې خدای ذلیل کوي او په آخرت کې. خنو روزه کنه وی دروتم اشګي راواغشته وینوسته نیغ نبی علیہ السلام د دې د مخاوت دی خپل هغه شګي الله د دوی سترګو ته رسول سترګې مګي مګي او نبی علیہ السلام تلال حضرت ابوبکر صدیق ابوبکر ته راځه چې تل حضرت ابوبکر صدیق لا خپل لور بی بی اسماء لګي غوندې ستوان او خوراک مراک بندوبس په یو لوخي کې په یو کپړه کې سونه چې پاغه هغه کپړه تړلې وي نو په خوا به خزو د پرتوب د پاسه یو جدا یو جامه اچولا نو هغه ته به نطاق وي هغه اوس پر داغه نطاق او هغه په من اوشلو نو یو ولا سامان کې کې خو دا بس تاسو درستخانی کې په لار به ډوډۍ خوري او ببل کې ولا غساتوان متوانو تړل دواړه روان شو مکه مکرمه نن سبا پکې دنه دی او هغه وخت کې لګبانو مخامخ یو غر دی غار ثور هغه ته ورسېدل او چې په لار ځي جبت للی حضرت ابوبکر صدیق ته کله مخ کې کیږي او کله د رستو کیږي او کله خي طرف ته شي او کله ګس طرف ته ولدا مضبوطه خبره سمان غلط واقع نه ده. نبی علیہ السلام ته ابوبکر دا ولی کله مخ کې او کله رستو او کله خي طرف ته او کله ګس طرف ته وی الله ډېر پریشان دی الله رسول ډېر پریشان دی ولی وی کله ملک راشي چې شان سو کم لر باندې کوي سو شاته ولار دی نو یې زرد نه شاته شم کله ملک راشي د مخامخ غونډه کې د تسوخي طرف ته ولار دی پتا غشي گزارونه کې نظر اخواشم کله مې وسوسه راشي چې ګس طرف نه سو گزار کوي نو التشم کله مې وسوسه راشي مخ نه سو گزارونه کې دشمن لا ته پټ ناشتي نو مخ کې شم دا خو استاسو خیال دی چې ما بچ کې او ځان وجنه والله چې هم دقه مې خیال دی چې گزار څوک کې چې زمړ شم خو دې ته بچ شي په دې کې دال غار څور دونه سي هغه ډېر اوچت غار دی تقریبا 1.5 میل پاو کم 2 میله مزل دی او ډېر پلن سخت اوږد زه تللی یم غار ثور ته ډېر اوږد دی کافي مزل دی ورته او تللی لا ګزاره کوي راتللی ډېر ځکه شګلنه سفر دی سړی وایي چې وبخوېږم په غر کې چې ته پاو کم 2 کیلومتره مزل کوې نو اسانه خبره نه ده اوچت بخیر. حضرت ابوبکر صدیق ورته یو ځای کې وي د الله رسول د کافرانو سره د خپلو د قدمونو معلومولو خلک دي دی مونږ پسې ګرځي ستا د قدم پته به لګوي ته دا مهرباني وکړه ما ته راپشا شه لږ غوندې دې داسې یو سم چې د قدم دا نښه دې رانه شي دونه قرباني م کړې یو سړی راغی نبي علیه السلام یې په لاره ولیده چې ویلې د ابوبکر کره روانو ابو جهل ته وی ای عمرو ابن هشام دا د نوم عمرو ابن وی څه کې وی نن به پته لګي کنه د فلان کې بې وقوفه وی د کور نه وتی دی تللی دی د دلته ولاړې څوکۍ کې د تشې شپې چوکۍ کې بیخ دیو دا هغه وتی دی خلک مه کړوه ځه وایي تیم جوړ ملګری وی ښه ما راته وایي چې تللی دی خو کافرو کې دا یو صفت په هغوی کې مو په هر چا کې یو خپل صفت وي چې په کور به چا نه ورتلل دننه به حمله نه کوله دی خپل غیرت خلاف ګڼله چې سار شو رونوت چې معلومات یې واغېشتل حضرت علي پروت دی په کټ دی یې ونیو نظر بند یې کړه ساتله وی ملګری څه شو یا خو هغه چې تا له اواز درکړه دروت او هلکه دا زول چې راغلی او دا شګې یې راوچتې کړې وه مونږ سترګې مږلې دا جوړ دغه ټیم و ښه سړي مونږ ته ویلي و رښتیا راته ویلي ښه به یې خواره شی چې دنه بارو نه ځي دی دا خیال و چې دی خو مدینې منورې ته روان شو منځ کې نبي علیه السلام هم هلته کېناسته الله ورته ویل 3 ورځې دلته تېرې کړه دی د مدینې په لارو یو خوا منډې بل خوا منډې بل خوا منډې او ځي په هغه لار ورپسې ځي خو خوند یې ونه کړه 3 شپې او 3 ورځې نبي علیه السلام مبارک په دا غار ثور کې تېرې کړه د مکې مکرمې نه چې د خپل کوره وتله دې میاشتې د دې سفر 28 تاریخ او د زیارت ورځ وه 28
د زیارت ورځ په دې لاړل، 28 د جمعې ورځ، 1 د خالی ورځ، او 30 د اتوار ورځ دی په غار ثور کې تیر کړه. او د ربیع الاول په لومبي تاریخ د ګل په ورځ، د ربیع الاول لومبی تاریخ و د راتلونکې میاشت دی، د ګل په ورځ د غار ثور نه ووتل او د ګل په ورځ باندې مدینې منورې ته قبا ته ورسېدل. دا 3 شپې چې تېرې کړې غار ثور کې داسې کیفیت. حضور پاک مبارک چې څنګه غار ته ابوبکر صدیق ورته وی الله رسوله ته ما پرېږده اول دا غار را صفا کړم. ورننوت، غار مکمل جاروک را صفا کړ. وی اوس راننوځه. حضرت ابوبکر ته مخکې شو، نبي علیه السلام ورپسې شو. ابوبکر صدیق د غار دیوال ته ډډه وواله او نبي علیه السلام د حضرت ابوبکر سینې ته ډډه وواله. جلال الدین سیوطي لیکي په خصائص کبرا کې وی دې غار کې دننه سوړې وي، د سره یو څادر واغې وشلو، سوړې پې بندې کړې چې ته لړم رونه ځي، یا چې ته مچۍ ډمبره ترې رونه ځي، یا چې ته مار ترې رونه ځي. وی یو 2 سوړې پاتې شو چې د هغې دپاره ټوکړه نه وه. وی هغې کې خپلې پوندې کېښودې. فوراً د غار په خوله کې الله تعالی یو اونه زرغونه کړه. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي الا تنصروه، اے د مکې خلکو کو تاسې مدد نه کوئ، فقد نصره الله، الله ورسره امداد کړی دی. اذ اخرجه الذین کفروا، کافرانو د وطن نه وویسته، ثانی اثنین 2 په 2، بل ملګری ورسره نو. اذ هما فی الغار، دواړه په غار کې وو. اذ یقول لصاحبه، ملګري ته وی لا تحزن، مه یریږه، ان الله معنا، الله مونږ سره دی. الله مونږ سره چې ونه یریږي. وانزل الله عليه سکینته، الله ولا پړه کې اطمینان واچو. وأيده بجنود لم تروها، او په داسې لښکر وسره الله مدد وکړه چې تاسو هغه لښکرې نه لیدلې، د فرشتو لښکرې دي. وجعل کلمة الذین کفروا السفلی، د کافرانو هغه دین او د هغوی هغه خبره خدای خواره او ذلیله کړه. وکلمة الله هی العلیا، د الله کلمه مضبوطه شوه. قرآن شریف کې الله نو سیوطي صاحب لیکي چې نو دغه ځای کې اونه زرغونه شو. چې اونه زرغونه شو، جولاګي راغی، هغه پکې زر زر خپل کاریګري وکړله او پکې تارونه خواره کړل، هغه جولاګي او جاله پکې جوړه کړه. او یو کمتره راله، د صحرا کمتره، هغې پکې زر جاله جوړه کړه په هغه ونه کې، او پکې کېناسته وه، ګیم پکې واچول. دا هغه لښکرې وي غیبي چې الله د نبي علیه السلام سره مدد کوي. کافران ګرځي منډې تړلې وي، دې غار ته هم څه کسان راغلل. یو کس دې غار ته راغی، اوس کېناست متیازو ته، خو مخ یې دې غار طرف ته کړ. ابوبکر نبي علیه السلام ته الله رسول الله غلي، هغه سړی کېناست، ګورئ مونږ ته نیغ نیغ ګوري. وی اے ابوبکر ما ظنک باثنین الله ثالثهما، په هغه 2 د څه خیال دی چې الله دریم دی. وی دوی مونږ نینی ښه، که ده ته مونږ ښکارېده نو مونږ ته به یې مخ کولې د متیازو په وخت کې، مونږ ورته نه ښکارو. الله دې کې یو څو کافر نور رالل، چې رالل اوس ګرځي، یو بل ته وی لکه دې غار کې چې ته دننه نیتلې، بل ورته وی خدای دې بېخ وباسه، په غار کې چې کومه اونه ولاړه ده او د جولاګي جای دا خو د نیکه د زمانې نه هم زړې دي. که دوی دې غار ته ننوتېدل نو دا د کمترې جاله نه روانېده، هغه د ګیم پکې پرتې دي. همقله واپس لاړه. قدمونو والی راوستل چې د قدمونو نه معلومات کوي، هغوی به یاره دې ځای پورې خو راغلی دی، دې ځای نه خو یې پته نه لګي چې کوم خوا تللی. او د شپې به د ابوبکر صدیق زوی عبدالرحمن ابن ابي بکر ابراته او د کافرو د ټولو حالاتو قصې به یې ورته کولې. ابا ګرځېده، راکوټه یې لکو، چاپې ګمان نه کو، ګرځېده به په لارو کوڅو کې، خبرې به یې د خلکو اورېدې، او ماسخوتن به راغې، شپه به یې دوی سره کوله، ټولې خبرې قصه به یې ورته کوله. او د ابوبکر صدیق یو غلامو عامر ابن فهیره، هغه به ګډې چیلې سرولې، اوښان به یې سرول د نورو ملګرو سره.
نو چې کله به ملګري غافل شو ناګړې چیلې و خان به یې دې خوا دې غر طرف ته راپاره کړل نو بره به یې وخېجول نو پی به یې زر زر ولشل نو په نبي علیه السلام او په ابوبکر صدیق به یې وسکل او بیا به یې څاروي راپاره کړل چې چاته پته مونه لګي چې داسې جام کې پی وړي خو خلک پی پیږي نو څاروي به یې ورسول هلته به یې پی ولشل په هغې به یې وسکل څاروي به بیا را رخصت کړل د حالاتو پوره پته خو به لګېده ال به یې ورته وې درې شپې پس چې تپوس یې کوي څه حالت دی د مکې وی ټولې لارې وکتې خوند یې ونه کړه بس وی اوس هغوی وایي چې دا اوس زمونږ دا ګواښ وتی دی را لاندې کولی یې نه شو نو پیغمبر علیه السلام مخکې نه یو سړی پکری نیولی و عبدالله ابن اریقط هغه نوم پکری نیولی و چې ته به داسې کوې چې مونږ له به دغه راوړئ دا ګړی جوړ خرابه ده اروانه ده ما سره په ټیم پوره دی نو په کری باندې عبدالله ابن اریقط نیولی یو کافر دی او ورته یې ویلي چې مونږ تا ته کله اطلاع وکړو نو ته مونږ له دواړه اوښانې راولې هغه ته لارې معلومې وې پخوا به چې په قافلې تلې نو بعضې کسانو رهبران هغې ته لارې معلومې په کری به خلکو ځان سره دوی بوتل شام ته ځو د شام د لارو به ورته معلوم دا بعضې خلک وو دته د مدینې لارې معلومې وې د سره په کری خبره و کافر او د کری خبره یې کړې و چاته به غږ نه کې نو نبي علیه السلام هغه پسې سوال جواب وکړه هغه د ابوبکر صدیق زوی ته ووې نو دا امر راغی او د ابوبکر صدیق هغه غلام هم شو عامر ابن فهیره او دوه کسه دوی شو څلور په څلور درې ورځې پس د ربیع الاول په لومبي تاریخ د ګل په ورځ د مکې مکرمې نه مدینې شریفې ته روان شو چې کله تلل که نه نو یو غونډۍ ته وخته نبي علیه السلام او مکې ته یې مخ کړې ای مکې ما احبک الی سمې خوښې وما احب البلاد الى الله او الله ته په ټولو ښارونو کې ستا نه خوښ ښار بل نشته او زما ډېره خوښې ای زما د قسم په الله که ستا قوم زه ستا نه نه وې ویستې نو ما به بل د شپه هم نه وه تېره کړې ستا قوم مې وباسي واقعي چې یو سړي خلپوس یې په کوم ښار کې کړي د مور پلار ښار یې وي کور یې وي او په هغې ښار کې قوم هم وي او په هغې ښار کې بیت الله غوندې عظیم د الله کورم دی صفا و مروه دي پکې او زمزم اوبه دي پکې او مقام ابراهیم دی او د هغې نه یو انسان وځي دا ډېره ګرانه خبره ده آسان کار نه دی نو مدینې شریفې ته روان شو باقي واقع به انشاءالله درته بله جمعه بیان کړم ځکه وخت پوره شو خو به هر کیفو دا د هجرت واقعه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې شروع شوې ده د دې رجب په میاشت کې دا سفر په میاشت کې په 28 تاریخ او د مسلمانانو د پاره یو عظیم سفر دی ډېر لوی سفر ځکه زموږ هجري تاریخ هم دې سره تعلق لري او د مسلمان د لوی طاقت تعلق د دې هجرت سره دی په مکه مکرمه کې نبی علیه السلام مبارک د نبوت نه پس 14 کاله تېر کړل 53 کال عمر یې چې ځي مدینه شریفې ته په مدینه شریفه کې صرف 10 کاله تېر شوي دي لیکن په دې 53 کاله جون کې د نبی علیه السلام او د پیغمبر په دې 14 کاله کې څه زیات خواري به ډېره کېده محنت به ډېر کېده اسلام نه دی خور شوی دشمن ډېر زیات و بهر مونځ نه شو کېدی دشمن زیات و دعوت کولاو نه شو چلېدی دشمن زیات و او چې کله مدینې منورې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسېد بیا ازادي شوه هلته به کولاو دعوت هم چلېده کولاو منځونه به هم کېدل د جمعې منځ هم شروع شو د جمعې مانځه کې بیانونه هم شروع شو جنازه کې څوک وفات شو په هغې هم نبي علیه السلام تقریر کړی دی خلکو ته او دارنګې په نورو موقعو کې هم دعوت شروع شو صحابه هم دعوت شروع کړ نو خدای پاک اسلام نه ډېره لویه ترقي ورکړه نو د اسلام د ترقۍ لوی سبب دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې هجرت دی او ورونو دا خبر هم ذهن کې واچوئ دا د یو سړی نه وي چې د الله دپاره ما کور پرېښود دا کور خو ما نه لاړ او ځمکه لاړ او جایداد لاړ او قوم لاړ قرآن شریف کې الله فرمایي ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما وسعة کثیرا
وی چې څوک د الله دپاره هجرت وکړي دله به خدای پاک چې د کوم هجرت وکړو او وطن یې پرېښو د دې نه به وله الله په هغه بله ځمکه کې زیات څه ورکړي، ډېره فراخي به وله ورکړي. هغه خلق چې کوم د مکې شریفې نه هجرت وکړو او مدینې ته لاړل، هغه الله په مدینه شریفه کې دومره مالداران کړل، د کورونو خاوندان یې کړل، د ځمکو خاوندان یې کړل. او د ټول نه لویه خبره دا ده چې د حضور پاک په ګوڼ کې او د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې او د هغې په خدمت کې ټوله زندګي تېره کړله. نو دې چې څه باقي ده غار ثور نه تر د مدینې شریفې د تلو پورې کومه واقعه ده، هغه انشاءالله العزیز آینده جمعه کې درته بیان. د دې میاشتې په مناسبت مو تېره جمعه د نبی علیہ السلام یو عظیم تاریخی سفر د مکې مکرمې نه د مدینې منورې په طرف هجرت د هغې تقریبا څه حصه بیان کړې وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم 3 ورځې او 3 شپې په غار ثور کې تېرې کړې. د مکې د کافرو خدا ګمان راغی، منډې ترړې ووالې، یو خوا بل خوا اوزغلېدل. دی پوره یقین راغی چې دې 3 ورځو کې به هغه د مکې د حدوداتو نه وتي، اوس موږ له په لاس نه راځي. نو هغې د هغه منډو ترړو نه پس بس تقریبا په قلار شو. او نبی علیہ السلام سره د حضرت ابوبکر صدیق په غار کې ما تاسو ته تېره جمعه ویلي چې 2 اوښې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هجرت دپاره اغوښتې وې او هغې سربې کړې وې، تیارې کړې وې او د کیکرو پاڼې پې خوړلې وې. نو حسب وعده چې کوم سړی یې مقرر کړی و عبدالله ابن اریقط، دا د لارې دلیل و لار به یې ورته ښووله. دا مې درته ویلي چې قافلو سره به هغه زمانه کې خو پیاده قافلې بتلې او کچه لارې به وې او تجارتونه به، نو داسې خلک به و چې هغې ته به لارې معلومې وې. نو قافلو به په اجرت او په کرۍ دا خلک ځان سره ګرځول. نو نبی علیہ السلام د عبدالله ابن اریقط د ماخ کې نه په کرۍ نیولی و. کله چې موږ درته ووایو نو ته به موږ له راځې او د مکې نه به مدینې ته رسې او په داسې لار به مبوځې چې عامه لار نی چاته نی معلومه. هغه وی ډېره ښه ده. نو د غار ثور په 4مه ورځ 3 ورځې پس نبی علیہ السلام هغه ته اطلاع ورکړه او هغه دواړه اوښانې راوستې. مخکې نه یې وله اوښې ورکړې وې چې دا به تا سره یي، موږ درته وایو راځې به. نو هغه غار ثور ته راغی او نبی علیہ السلام او ابوبکر صدیق ځان سره د مدینې شریفې په طرف روان کړل. دا مې درته ویلي چې د ابوبکر صدیق زوی به وله د شپې راته شپه به یې ورسره کوله او د کافرانو ټول حالت به یې ورته وی. او د حضور پاک یو غلامو عامر ابن فهیره، هغه به څاروي سرول د غار خولې له به یې راوستل او په دواړو باندې به یې پیس کړل. دې یو رابطه وه. د 4 کسو قافله د مدینې شریفې په طرف باندې روانه شوه. یو حضرت ابوبکر صدیق او یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او یو د ابوبکر غلام عامر ابن فهیره، دا مسلمانو، او یو دغه کافر غلام چې کوم لار ورته معلومه و کافر دلیل، هغه نوم عبدالله ابن اریقط. دا عامر ابن فهیره چې کوم د پیغمبر علیه السلام او د ابوبکر د سفر خدمت وکړه، دا هم ډېر مبارک انسانو. ځکه لوی سفر کې د دواړو خدمت کوي، خدمتګار دی. دی په یو موقع کې کافرانو په دوکه وجلې دی. یو څو کسان کافرو غوښتي و د نبی علیہ السلام نه، وی مونږ له راکه چې مونږ ته دین وښیي زمونږ قوم مسلمانېږي. نو یو پکې دی مو. نو هغې بیا هغې صحابو سره دوکه وکړه او یا کسان مسلمانان شهیدان کړل. ټول د قرآن شریف حافظانو، دیم پکې غریب شهید شو. نو چې کومې مشرو هغه بیا د خولې نه یو ټکي ووت. یو صحابي وی ما ته اشاره وکړه یو مړي ته چې دا څوک دی؟
وی ما ورته وی چې دا عامر ابن فهیره دی، هغه کس چې د حضور پاک د هجرت په سفر کې خدمت کړی دی، دا هغه دی. وی خط دی خو ما ناشنا حالت باندې ولیده. یا څنګه؟ وی چې دا صحابم شهیدان کړل او دیم پکې مونږ مړ کا، د ده لاش اوچت شو اسمان ته ورسېده، مونږ په خپلو سترګو لید. کافر وی، دا د کافر د خولې کوي، د بخاري شریف کې حدیث دی. د ده لاش اوچت شو اسمان ته ورسېد او بیا د اسمان نه پس په قلال قرار راکوش او په ځمکه کې ایښودلی شو. او بلکې یو روایت کې راځي وی د اسمان نه پورته ملاړ، وی د اسمان د دره لاش نه مونږ ته لاندې ښکارېده او د لاش ته بره ښکارېده. نو علما لیکي وی دا ولې؟ وی دی د خپل ښکلي پیغمبر او د حضرت ابوبکر صدیق په سفر کې خدمت کړی دی. اوس هم علما لیکي وی دی نه دا معلومیږي چې څوک د خپل استاد او د خپل مشر خدمت کوي او خصوصا د سفر خدمت یې کوي، هغه له خدای د آخرت لویه درجه او برکت ورکوي. نو دی روان شو د مدینې شریفې نه. ما تېره جمعه درته ویلي و چې په 28 د دې سفر د مکې مکرمې نه وتي و او د زیارت ورځ وه. نو 28 29 او 30 چهارشنبه د جمعه او خالی اتوار دا درې ورځې په غار کې تېرې کړې دي. او د ربیع الاول په لومبي تاریخ د ګل په ورځ د مکې مکرمې نه روان شوي دي. او راجح قول دا چې په 8 تاریخ د ربیع الاول د ګل په ورځ مدینې منورې ته رسېدلي دي. دا حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله په خپل کتاب کې لیکلی دي. او بعض علما وایي نه، په 12 د ربیع الاول مدینې شریفې ته رسېدلي دي. نو هغوی وایي چې دا شروع د لومبۍ نه شوې ده، د لومبي ربیع الاول نه شوې ده، دا لومبۍ. نو د ربیع الاول لومبۍ او دویم او دریم او څلورم، دا لومبۍ خو پکې نه حسابېږي، خو نیمګړې وه. د څلورمه پورې دا ورځې تېرې کړي دي په غار ثور کې، او په 15 بیا روان شوی دی، او په 12 د ربیع الاول مدینې منورې ته رسېدلی دی. په دې سفر د هجرت کې ناشنا واقعات پېښ شوي دي. دی د دریاب په غاړه بالکل په ناشنا لاره باندې روان کړل چې چا دا ډو پته ونه لګي چې دی په کومه لاره تللی دي. ځکه د دشمن خطره وه او یره وه چې دشمن به راپسې رارسي او هسې نه نقصانونه کي. سړی په خپلو اسبابو پړ دی، خپل اسباب به خامخا ګور استعمالی. دې نه دا معلومه شوه حضور پاک څومره د لوی مرتبې خاوند او الله د حفاظت ذمهداري م اخیستې ده. او یو وخت کې د کوره روزي شګې ولي هم په دې سفر کې د کافرانو سترګو ته هغه شګې رسېږي او الله یې ترې محفوظ کوي، لیکن دا د خپل اسباب بیا م استعمالی. دا الله مخلوق ته ښایي چې دې په سکندونو کې م رسولی شم مدینې شریفې ته، لیکن انسان ته به خپل اسباب استعمالی او د خپل حفاظت خیال به ساتي. نو سړی به خپل اسباب هم استعمالی او د حفاظت خیال به هم ساتي. بیا پس اسباب و نتیجه مرتب کول او د سړي پوره حفاظت د الله تعالی ذمهداري ده. په لاره باندې روان دي. حضرت ابوبکر صدیق فرمایي وی یو شوارو زم مزل وکړه، یو شان روان یو. راتلون کې دغه ورځم تېره شوه او ورپسې شپم تېره شوه، د شپې م یو شان مزل وکړه. اوښ له خدای طاقت ورکړی، خصوصا په صحراګانو د شګلنو ځمکو کې. وی سحر له چې غرمه شوه نو وی مونږ هم ستړي شوي او څاروي هم ستړي کېږي او نبي علیه السلام مبارک هم ستړی شوی. نو وی ما د نبي علیه السلام مبارک نه تپوس وکړو چې صاحب لږه دمه نه کو؟ وی فرمایل چې اوبه کو. نو هلته لار کې اونم نشته. د مدینې منورې ټوله روډ باندې چې اوس تاسو ځئ نو تاسو ته اونې نه میلاویږي. چېرته د کیکر او یا د ازغو دا خاردار ازغیجن بوټي به راته ځای په ځای، یا د سپلمۍ دا پوټیني بوټي به وي. په لاره سور کلک نور او سخته ګرمي. نو مونږ روان شو او چې نبی علیہ السلام مبارک نه مې تپوس وکړ ډېره ښه د دمه به وکړو. نو یو تیږه وه غټه
دا هغې غټې تیږې سوری و. نو یې مونږ هغې ته نیت وکړه چې دا سوری به د نبي علیه السلام دپاره شي، په دې به دوی ارام وکړي. ګوره د کاڼي سوری کاڼي څونه ګرم وي، او بیا هم لږ سوری و. نو یو شپونکي و ګډې چیلی ورسره وې، وی هم را روان و دغه تیږې له. د هغه دا خیال و چې دلته به زه دمه وکړم. چې مونږ یې ولید واځه یې مونږ ته پرېښو. وی ما یو څادر په شګو د پاسه خور کړ او حضور پاک مبارک ته مې د الله رسول دلته وده شه. وی هغې وده شو. وی زه لاړم هغه شپونکي ته مې وی چې هلکه څوک یې؟ وی هغه راته ځان وښو. وی ما وپېژند د مکې د یو کافر مړی و. وی مې دې ګړو چیلو کې دې پی شته؟ وی یو پکې شته. وی مې لږ به رالوله شې؟ وی بلکل به دلوله شم. وی لوښې راواغېست د لرګي. وی مې چې لاس وڅنډه، ځکه دغه علاقه کې شګې ډېرې زیاتې دي. بخاري شریف کې حدیث دی، وی لاس یې وڅنډه. وی ما وی دا غولان زم پاکه کا. وی دا هغه چیلیک یا ګډې غولان زم صفا کړه او پی ولشل. نو پی خو ګرم دی، او ګرم پی چې بیا د غرمې په ګرمۍ کې اوس کې سړي له خامخا خېټه هم خرابوي اکثر. نو وی ما اوبه یو بتکي کې ځان سره اغشتې وی. وی هغه اوبه مې په هغه پایو د پاسه ور واچول چې هغه پی په یو بوټۍ لسی شي او یخ شي. لږ ساعت شوی حضور پاک مبارک راویښ شو. وی ما ورته پی ور پیش کړ چې حضرت دا پی وڅښئ. وی هغې هغه پی وڅښل او دوی مسکل. وی لږ نور چې واوړېد نو ما نه یې تپوس وکړه ابوبکر څه دې خیال دی سفر نه شروع کوو؟ مې د الله رسوله زه چې ځو. نو بیا روان شو. وی یو لوی غنیمت موږ ته پکې میلو دا شو چې زبیر رضی الله عنه هغه وخت کې لا مسلمان شوی نو، او دی د حضور پاک د ترور زوی دی. دی په یو تجارتي قافله کې را روانو، موږ یې ولیدو. نو په موږ یې زړه خفه شو. او دا زبیر دا د حضرت ابوبکر صدیق وروسته بیا زوم هم ګرځېدلی دی دغه وخته پورې لا نه. نو هغه یو 2 جوړې جامې موږ له راکړې نبی علیه السلام مبارک له. وی په هغې ډېر زیات خوشحاله شوم، ځکه سفرم دی لرم دی سړي خوله کېږم جامې خیرنېږم. وی په هغې ډېر زیات خوشحاله شوم. وی سمند چې لاړو د مکې یو لوی بدماش را پسې را روان دی، لوی بدماش سراقه. او دا سراقه وروسته بیا خدای پاک مسلمان کړی دی. دی وی ما د یو کس نه واورېدل. وی مونږ خو منډې ترړې ووالې. وی خوند یې ونه کړ، ځکه د مکې کافرو په دارالندوه کې چې میټینګ وکړو نبي علیه السلام ته ووت نو اعلان یې وکړ. وی که چا دی مونږ له جمدې راوست او یاره د سر یې راوړو نو هغه له به د 100 خانو انعام ورکو. 100 خان داسې دي لکه دې زمانه کې 100 موټرې چې دي، هغه زمانه کې دا قیمتي شو. دا چې څومره اجرتي قاتلان او بدماشان دا ځای په ځای خوارو چې د 100 خانو انعام به څوک ګټي. وی ما د چا نه واورېدل چېرې د دریاب په غاړه یو قافله روانه ده او اسنه د هغې کیني. وی زه پوه شوم چې ممکن ده دا به هغوی، خو ما ملګرو ته وی چې نه یاره هغوی دې نشي کېدی، د هغې خو دونه ورځې وشوز به مدینې ته به رسېدلي. مې چې بل څوک رانه مخکې نشي. وی هغې سره مې مجلس وکړو، غلې غوندې د هغوی نه پاڅېدم او خپلې وینځې ته مې چې داسې وکړه چې د ما د اس بوز او د پلانکۍ غونډۍ خوا کې ودروه. په دې یاره پټ ځم چې بل څوک رانه دا انعام مخکې ونه ګټي. د حضور پاک په سر مبارک کې انعام عجیبه ده، بل څوک رانه مخکې نشي او بل څوک یې ونه ګټي. نو هغې له مې اس ورکړه چې پټ د غونډۍ شاته هلته ما ته ودروه. او ما نیزه واغېسته، په دروازه نه وتم چې خلک به راباندې پیشي، نو په کوټه وختم. نو په بل سایډ باندې مې نیزه په ځمکه ولګوله او په هغې مې ځان وښویو او غلی ووتم، په اس مې په واړولو پونده مې ورکړه. وی هغه قافلې چې کوم ځای راته ښولې و هلته ورورسېدم. وی داسې وخت کې ورورسېدم چې دوی مونځ کوه. نبی علیه السلام مبارک په مانځه ولاړ دی، ابوبکر ورپسې دی. وی حضور پاک ډېر په اطمینان خپل مونځ کوي او حضرت ابوبکر صدیق یو خوا بل خوا ګوري. رونو دا هغه وخت چې په مونځ کې خبرې م جایز وي. مدینه شریفه کې وروسته دا بیا بندې شوي دي او یو خوا بل خوا کتل هم پکې جایز و.
وی چې زی ولیدم نو وی نبی علیہ السلام ته سووی او خلی مبارک یغلقولا پوه شم چې ما ته خیره وکړي. او بیا وروستو روایاتو کې راځي حضرت ابوبکر صدیق فرمایي چې ما سره د ځان فکر نو، ما سره د حضور پاک ډېر بې فکر، خدای تکلیف ورته څوک ونه رسوي. نو ما به یو خوا بل خوا کتل، وی چې سراقه مې ولید، وی مې د الله رسول هغه د سراقه راغی، توره یم غاړې ته پرته ده او نیزه لاس کې کوله ونیولې ده. وی ما ته نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چې ابو بکر ما ظنک باثنین الله ثالثهما، پاغه دو د څه خیال دی چې درې مو سره الله دی، الله چې دی ملی چې پروا نه ساتي. لا تحزن ان الله معنا، فکرونه کې الله مونږ سره دی. دا باعث ظالمان د صحابه او دشمنان دلته په ابوبکر اعتراض کوي، وی ابوبکر ډېر یریده وی. وی الله قرآن شریف کې وی چې نبی علیہ السلام لا تحزن، ما یریږه، وی ډېر زیات ډرپوک و عیاذا بالله او یریده. رونو په دې ځان پوه کې دا لا تحزن حزن په عربی کې غم ته وی او خوف هم په عربی کې غم ته وی، خو دواړو کې فرق دی. چې سړی په ځان یریږي هلته د خوف لفظ استعمالیږي، لا تخف به بیا راغلی. چې په ځان یریږي نو هلته دا معنا راځي چې لا تخف. قرآن شریف کې الله ډېرو ځایونو کې ویلی دی. حضرت موسی علیہ السلام چې کله هغه سړی ته مړ شو او مدین ته ته، نو قرآن شریف کې الله وایي فخرج خائفا، یریدونکی او مترقبا مدین ته روان دی یریږي، نو په ځان یریده نو لفظ د خوف استعمال شو. موسی علیہ السلام ته الله سوی چې هغه اجدهه وغورځوله، وی لا تخف، په ځان یریده چې دا مار چې د ټک رانه کی، لا تخف ونه یریږي. ګورې او څه شی دی سنعیدها ورپسې راځي سیرتها الاولی، دا مونږ واپس خپل حال ته اړو، نه په ځان یریده د خوف لفظ استعمال شو. او دا حزن غم ته وی، خو دا هغې غم ته وی چې د بل څیز د وجې نه پړه کې غم راشي، د ځان د وجې نه. که د خپل ځان د وجې نه یریږي چې ما ته تکلیف دی نو خوف، او که د په زوی یریږي، په دوست یریږي، په مال یریږي، په بل څیز، هلته بیا حزن استعمالیږي. لا تحزن دلته لفظ استعمال شوی دی. قرآن شریف کې الله د نیکانو صفت چې کوي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. لا خوف او لا یحزنون کې علما فرق کوي. لا خوف علیهم وی د ځان یره به امني، نیکانو خلقو چې کله ساتي وزي او الله ولا زیر ورکی او جنت وته الله ځن کدن په وخت کې وخی، نو لا خوف په دې بر ځان یره نه چې زب دوزخ ته ځم. ولا هم یحزنون، او رستو چې کمال او بچی پاتې شو هغه پسې بام غمجن نشي، په بل به یره نه چې بچی به مې سکی، امال به مې سکی، یا دولت او خزه به مې سکی. نو حزن د بل چا د وجه نه چې پړه کې کم غم راشي هغې ته وایي. یو بل مثال به هم درکم. قرآن شریف کې الله د حضرت یوسف علیہ السلام په واقعه کې وایي، یعقوب علیہ السلام وایي انما اشکو بثی وحزنی الی الله. نو حزن هغه غمو چې د یعقوب علیہ السلام د یوسف علیہ السلام د وجه نه کم راغلی. نو دلته کې لا تخف نه دی راغلی، لا تحزن، کره د په ځان یره و بیا به لا تخف راغلی وي. لا تحزن زما د وجه نه مه یریږه، دی معنا شوه، په ما مه یریږه چې ما ته به څوک تکلیف رسی، اس فکر چې ونه کې. ابوبکر صدیق ډېر خوش قسمته ورونو، ډېر زیات. قرآن شریف کې الله دلته څه وایي؟ اذ هما فی الغار، دواړه په غار کې، دوه په دوه. اذ یقول لصاحبه، خپل ملګري ته وایي، لصاحب الغار نه وایي چې د غار ملګری دی. یوسف علیہ السلام سره کافر ملګری او کافر چې خوب یې لیدلی په جیل کې، نو هغې کې راځي یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. ای زما د جیل ملګریا، چونکې او کافر خپل ملګری نو د جیل ملګری ورته وي، نو که ابوبکر خپل ملګری نو بیا به یا صاحب الغار ورته ویلي، لصاحب الغار به ویلي، لصاحبه خپل ملګري ته.
اذ هما فی الغار دواړه په غار کې وو اذ یقول لصاحبه خپل ملګري ته وایي لا تحزن په ما مه یریږه دا د پښتو معنا ده دا نه چې مه یریږه په ما مه یریږه چې ما ته به څوک نقصان ورسوي او هغې دلیل څه دی هغې نه وروسته بیا راځي فانزل الله سکینته علی قلوبه او بیا راځي وایده بجنود پیغمبر علیه السلام الله یادوي چې ته په ما یریږې زما الله ایدهما نه دی چې د دواړو به خدای تایید کوي ایده چې ته په چا یریږې د هغه به خدای په داسې لښکرو حفاظت وکړي چې لکه د ابه د جولاګي او د کمترې په شکل به زما وروڼو ډېر خوش قسمته د حضرت ابوبکر صدیق دی چې کله پیدا شو یو غیبي شاعر یو شعر ویلو څوک وی فرشته و څوک وی پیری یا امت الله بالتحقیق د ابوبکر صدیق مور وی د آواز ما واورېد چې دا زوی مې پیدا شو یا امت الله بالتحقیق ابشری بالولد العتیق ای د خدای وینځې یقینا دا خبره واوره چې یو پاک زوی خدای درکه او د هغه زیرې قبول که ابشری بالولد العتیق اسمه فی السماء صدیق نوم به په اسمان کې د صدیقی و بمحمد فی الغار رفیق او د محمد سره په غار کې ملګري صلی الله علیه وسلم هغه زمانه کې نبی علیہ السلام خلا اما شموره کوټه وی دا ما هغه وخت کې دا شعر ویلو چې ابوبکر اورېدل چې ابوبکر صدیق پیدا شو او ما درته ونه تیره جمعه حضور پاک اخیری بیماری کې فرمایي وی دا چه احسان په ما نشته که ما سره چا ښېګړه کړې د هغې بدل مې ورته په دنیا کې خلاص کړی که د چا پاتې را دي شي نشته یو د ابوبکر احسان زما په غاړه کې پروت دی نه دی پورا دا هغې بدل به هغه الله د قیامت پر ورځ ورکوي دا لوی منقبت دی د حضرت ابوبکر صدیق او د مرض وفات په وخت کې وی بخاري شریف کې پرون زموږ حدیث تیر شو وی جومات ته چې څومره کړکۍ دي ټولې بندې کې سوا د ابوبکر د کړکۍ نه هغه دې کولوي نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا خبر وکړه ما ظنو که ستا څه ګمان دی په هغه دو چې درې مو سره الله دی فکر مه کوه الله به زمونږ حفاظت کوي حضور پاک د خولې مبارکې نه څه الفاظ ووتل پته نشته دلته چې څه الفاظ و خو سراقه بیا وی کلکه ځمکه وه د غریزې ځمکه څونه کلکه او بیا هغه چې خلک پیځي او زما د اس دواړه خپې په ځمکه کې ننوتې او د اس سینه مې ځمکې سره وجنګېده غیبې شوې پکې دوړې شوې وی دومره دوړې شوې چې ما نه نبي علیه السلام او ابوبکر پناه شو وی زه فورا د اس نه کوز شومه وی ما وی چې دی خو ما ته خیرې وکړئ وی نیزه مې کېښود او منډه مې کړې صاحب تاسو ما ته خیرې وکړئ او بس ما معاف کې پوه شومه چې دا سلوک زما اس سره دي په خیرو دي ته زه نشم رسېدی بس پته ولګېدله نو وی ما ته وی دی معاف کړم وی چې معاف مې کړمه او اس ته مې چک ورکړه نو خپې یې راووتې نو ما بیا لکې هغه د سلو خانو لالچ راغی نو دی به فالونه نیول دی عربو ځان سره به بټوه ګرځول هغې کې به فالونه کتل نو د سره غشي په هغه بټوه کې وی هغه بټوې له مې ومې ړقوله او یې غشې مې ترې راوویسته چې کم غشې راوځي نو هغه غشې راووت چې په هغې یې لیکلي لا دا کار به نه کوې یو هغه چې هغې کې نعم کوه دا کار هغه لا والا راووت چې دا به نه کوې وی ما چې یاره غشې خو اجازت نه راکوي خو سلو خان دی وی ما چې دا ځمکه وسه چل به په دې ځمکه کې راشه بیا پې ورده وی لږ وروسته شم او اس مې چې دی را باندې را پوی نه شي او چې لږ لاړم بیا مې اس راوزغلو په بل طرف مې راوزغلو وی هغه د هغې نه کلکه ځمکه وی بیا مې د اس پې په ځمکه کې ننوتې وی بیا ورل معافي مې وغوښته وی بیا مې اس راوویسته وی بیا غشي مې وړقول هغه لا والا راووت چې نه وی ما سره سلو خانو دغه درې ځله مې وی دا کار وکړ وی ما چې غشیه ما سره امداد نه کوې ښه وی بیا ورلم نبی علیہ السلام نه چې دا آخري ځل دی اوس مې معاف کا وی معافې وی ما چې ښه داسې وکړه مال یو امان نامه ولیکه که سبا ستا ملګري ما چې ته په لاره ګیر کړي چې ما ته غږ نه کوي نو وی نور خو څه نو یو سرمن یو ټوټه وه او په هغې د نبي علیہ السلام چې کوم خادم و عامر ابن فهیره هغه یو امان نامه ولیکله زما دپاره چې دا به د سری تا ته به چرته هم زموږ ملګري مسلمان غږ نه کړي دا ورته ښایه او ما ته حضور پاک یو خبر وکړه چې ای سراقه ستا په لاس کې د کسرا بادشاه
بنگړي اینم او ستا په سر داغه تاج وینم. وی زه خو رارستو شم. وی اومې خندل. وی مې چې ګوره څنګه غټ غټ خوبونه ویني. یو وخت کې خو په خپل وطن کې ځای نشته، بل بدن ته روان دی او خوبونه او خیالونه د کسرا د بادشاه ویني. وی خندا راله. رونو مکه سے بیو شوه. دا سراقه رستو الله تعالی مسلمان کړی. او د اسلام نه پس چې کله د حضرت عمر په زمانه کې دی په هغه جهاد کې شامل و د کسرا د ایران لوی بادشاه. نن زمانه کې چې څنګه روسیا امریکا لوی طاقتونه دي، د روم او د ایران دا غټ دوه طاقتونه وو. دی په هغه فوج کې زمو سعد ابن ابي وقاص کمانډر ان چیف و د فوج جرنیل، هغه ته حضرت عمر رضی الله عنه ویلو وی چې د کسرا کم خصوصي سامانی علاقه فتح کې ابا مال فورا را لېږي او دا سراقه به م را لېږي. او ډېره ښه ده چې علاقه څنګه فتح شوه او د کسرا د خزانې کم خاص سامانو هغه یو شي کې بند کړ او مدینې شریفې ته یې راولېږه سره د سراقه. چې حضرت عمر هغه کوله وکړه بنګړي پکې نو واپس استاد یې ولېږه په لاره به دمه نه کې څومره زر چې رسېدی شي او ساعت ته ووایه چې بنګړي پکې نشته چې هغه سامان ولټه او بنګړي بل ځای را پیدا شو. دې بادشاهانو بنګړي اچول پخوانو بادشاهانو هغه یې م راولېږل. چا ورته وی تا ته د بنګړو څه پته لګي؟ وی حضور پاک پیشنګویي کړې د سراقه ته چې ستا په سر د کسرا تاج او د هغه بنګړي دې په لاس کې وینم. نن د حضور پاک ارمان پوره کوم. معلومیږي دا چې د هغه تاج به د په سر کېږي او بنګړي د هغه شته د لاس ته به اچولې کېږي. نو په مدینه شریفه کې یو لوی اجتماع جوړه کړه، لویه جلسه او بلا صحابه یې راغوښتل. سراقه ته یې وی راجه سراقه سی درته فرمایلی وی ما ته ویلو چې ستا په لاس کې د کسرا بنګړي وینم او په سر تاج. وی ما هغه وخت کې وخندل چې څونه غټ خوبونه یې نه. وی الحمدلله چې هغه ارمان حضرت عمر وی نن د حضور پاک ارمان د هغه د وفات نه پس پوره کوم. راشه تاج د کسرا د ته په سر که او بنګړي ورته په لاس کې واچول. سړي له بنګړي اچول ګناه ده د سرو زرو، لیکن صرف د هغه ارمان پوره کوم بیا وباده چې سره پرې خوښه یې هغه کوه. دا دویمه واقع شو. څه زمانه چې څه منځې لاړل یو ښځه وه ام معبد د هغې نوم، دا ډېره سخي ښځه وه او په لاره کې کور و او چې په لاره به څومره میلمانه تلل دی به میلمانه کول، هر چا خپل عادت. او دا د مدینې منورې حدودو کې وه، د مکې د حدودو نه بار وه. نبي علیه السلام هلته ورغی، تپوس یې وکړه وی دا مشهوره ښځه وه، مشهوره سخیه. وی دا د ام معبد کور دی. وی ابوبکر دلته کې به لږه دمه وکړو. ورننوتل دوی، د ام معبد په کور کې ناسته وه. وی موږ له د خوراک څښاک څه انتظام وکړو. هغې ورته وی لږ صبر وکړې، زما خاوند چیلې ګډې باروخ کې دي، اوس به راشي نو یو چیلې ګډه به درته حلاله کړم. وی د کور په ګوټ کې یو چیلې ولاړه وه. نبی علیہ السلام مبارک هغې ته اشاره وکړه وی دغه چیلې خو ولاړه دا رالوله شه که نه. نو ښځې وپورې وخندل. هغې وی چې دوی خو د چیلو د حال نه دي خبر. ورته وی میلمنو وی دا چیلې خو د پیو نه د پی پکې کم دي، او که دې چیلې کې پی وي که دا خو ناجوړم ده، اوچم ده او ناجوړم ده، او که دا جوړه وي نو دا به چیلو سره رمې سره بار تلې وه. نو اوچه د پیم پکې نشته او ناجوړم ده، لږ صبر وکړې خاوند مې را روان دی. وی حضور پاک ورته وفرمایل، دا هم په بخاري شریف کې حدیث دی، که ته موږ له اجازت راکې نو موږ بیوله شو. ښځې بیا وخندل، یار میلمه دې کې څه دي؟ وی ته اجازت راکه. وی ښه اجازت دی. وی لوښې راکه. نو داسې لوښې ورکه چې اته یا لس کسه پې مړېږي، غټ بالټې وله ورکه. او حضور پاک د هغې په غولانځ باندې لاس راخ کړل، فورا یې شخوند شروع کړ. یا ناجوړه و شخوند یې نه وه او یا شخوند شروع کړ. هغه بالټې یې ترې مکمل ډک کړ. نو بیا د نبي علیه السلام مبارک حالت ته ګوره. لاول یې په هغې ښځې وسکل ویې وسکه، بیا په حضرت ابوبکر وسکل، بیا په هغه خپلو دواړو ملګرو، او اخر ځل یې په خپله وسکل. نو هغه بالټې یې ترې دوباره بیا ډک کړ، ولې یې ورکړو دا ځان سره کېده. دا ښځه خدای پاک په هغه ټیم مسلمانه کړه، ام معبد مسلمانه شو. د دې د خاوند بیا راغی
نبی علیہ السلام مبارک خو ته رخصت شو چې خاوند یې راغی ښځې ورته هلو یې سړی یو ناشنا غوندې برکتي سړی راغلی او ورشه هغه زمونږ ناجوړه چیلۍ هم جوړه شوه او اوچه چیلۍ ده وګورئ بیا غولانس ډکه ده او 2 بالټي پی ترې واخېستل 2 بالټي خو میخه نه کړ 2 بالټي پی ده اوچه چیلۍ نه او دا د جوړه هم شوه ښځې سینګ شکل یو دا نمونه څو کسانو ده یا ښځې سړي ده نه ولې لاړل دا خو ډېر برکتي خلک دا خو هغه خلک وو چې د د هغې شعرونو مطلب دا دی چې ای د مکې خلکو ځان مه ستړی کوئ تاسو چې د چا په طلب کې ګرځئ هغه د ام معبد کورونو ته رسېدلی بی بی اسما وی خلکو به د شاعر پسې منډې والې وي چا نه لیده چې د اواز د کم ځای نه راځي په ټوله مکه کې ورپسې خلکو منډې والې شاعر نه ښکارېده او د اوازونه مونږ اورېدل نبی علیہ السلام مبارک نه چا تپوس وکړو وي دا څوک و وي دا یو پیری و دې دی نه چې حضور پاک مبارک مخکې شو د مدینې شریفي حدوداتو ته تقریبا ورداخلېده هلته یو بل بدماش ورته ولاړ دی لکه سلو خان نام دا ډېر لوی شی دی بریده ابن حسیب اسلمي دی ورته ولاړ دی چې دا انعام به زه ګټم او سره د لویو بدماشانو د لښکر ورسره ولاړ دی د هغې خو دا خیال به و چې ګڼ کسان وي تورې به ورسره او نیزې به ورسره غشي به ورسره نو په ډېر لوی طاقت راوتی و نبی علیہ السلام مبارک تپوس وکړه چا نه وی لکه دا بریده دی حضرت ابوبکر صدیق تپوس وکړه وی بریده اخو پیژنده مشهور بدماش اوهو بریده دی نبی علیہ السلام ابوبکر ته بیا وی مه یریږه الله به خیر کړي دا بریده رانږدې شو چې رانږدې شو نبی علیہ السلام ته فورا تپوس کوي وی نوم دې څه دی وی زه بریده یم داسې ډېر لوی په جوش باندې حضور پاک باندې اړو څه پروا رانله نبی علیہ السلام فرمایي وی ما له خدای یو څو طاقتونه راکړي یو طاقت مې داري که دشمن زما نه لرې می خدای پې زما روب ورغورځوي دې نه اندازه ورته لګوئ و چې څه دې نوم دی وی زه بریده په نبی علیہ السلام باندې اړو په مخ څه فرق پرې نه وته صحابه فرمایي قسم په خدای که د حضور پاک نه زیات بهادر او زیات سخی او زیات ښکلي مونږ په مخ د ځمکه څوک لیدلی خشتم ښکلی او بهادر هم ډېر زیات او سخي هم ډېر زیات د حنین په جنگ کې د حنین جنگ کې د صحابو 12,000 لښکر دی 12,000 نو صحابه وی نن به مونږ دونه ډېر یو چې نن مونږ څوک نشي زغلولی نو دا خبره د الله خوښه نه شوه یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا نو وضاقت علیکم الارض بما رحبت نو په دې درو کې ورته د هغوی تیرانداز ناستو غشو ویشتو والا نو په مسلمانانو یې د غشو باران که داسې چې لکه باران یې صحابه منډې کړې وتښتېدل الله وایي تاسو کبر ولې وتښتېدل نبی علیہ السلام مبارک سره پشمیر یو 2-3 کسه پاتې شو ټول لاړل او په هغه کې ابو سفیان ابن حارث وی ما د پیغمبر علیه السلام په کومه قچره چې سورو د هغې واګې نیولې وی نبی علیه السلام به زور کو چې مخکې شي وی ما مخکې ته نه پرېښود چې نبی علیه السلام ونه لګي خوږ نه شي هغه قچره مخکې کوله او ما به وروسته کوله وی چې پته ورته ولګېده چې زه خو یې مخکې نه پرېږدم تلو ته یېرېدم نو د څاروي نه کوز شو اواز یې وکړه انا النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبر یم رښتونې ګورې دروغجن نه او زه د عبدالمطلب بچی مونږ چې ته په جنګ کې تېښته نه ده کړې یو صحابي نه چا تپوس وکړو اولیتم یوم حنین وی د حنین په ورځ تاسو تښتېدلی وې او ته څه وی وی نبي علیہ السلام نو تښتېدلی هغه ته تپوس کې تاسو تښتېدلی وې که نه وی زموږ مشر نبي علیہ السلام نو تښتېدلی مطلب دا چې که افراد فوج وتښتي دې ته بیلات نه وي چې امام وتښتي هغې ته بیلات وي امام هم په میدان کې ولاړو حضرت ابو طلحه یو ځل یو اعلان وشو په مدینه کې چې حمله د بار نه لښکر راغی وی زما یو اسو بربند ښکته پې نه وه وی حضور پاک په هغې د پاسه خپې واړولې او یې د مدینې نه بار ووت یوازې وی دومره لرې لاړ چې واپس راغی وی ملګرو ته یې وی چې اسم نشته ما رأینا شیئا مه یریږې لم تراعو نه یریږې اسم ونه لیدل نو بهادر و حضور پاک مبارک ډېر زیات نوم دې څه دی بریده
نو ابوبکر ته وایي نیک فالي یې ترې ونیوه وی برد الله عنا عدونا ابوبکر زموږ دشمن یخ شو ښه اوس هغه ورته څه وایي نبي علیه السلام وی د کومې قبیلې وی د اسلم دا یو قبیله وه نبی علیہ السلام دا غینم نیک فالی ونیولا وصلنا بسلامت په سلامتی انشاءالله رو رسید وی دا کم قوم نه وی بنو سهم په عربی کې عیسی ته وی دا غینم نیک فالی ونیولا جعل الله لنا سهما مونږ له خدای یو ښه حصه راکړه نیک فالی جایز ده او بد فالی ګناه ده یو سړی سهار کیوځي او په یو نیک سړي نظر پریوځي دا ښه خبره ده که خیر روز به مې ښي یو صالح سړی باندې نظر پریوزی یا یو ښه اواز ووري د بانګ یا د تلاوت دې دا ښه ګمان کوي چې روز به مې ښي او که په خراب سړي د نظر پریوت یا په سپینو بدفالي ګناه ده دا به نه وایي چې روز به مې خراب وي دا ټول د خدای مخلوق دی د روزو تاثیرات وغیره نشته چې دا خبرې دی بریده واورېدې که نه نو یا خو د پیغمبر علیه السلام د سلو کسانو د لښکر سره راغلي 100 کسان دي ورسره بدماشان دی واورېدې رانږدې شو نبي علیه السلام ته توری مو غورځولو نیزم وی ته څوک یې ستا نوم څه دی وی انا محمد زما نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم عبدالله ورسوله د الله بنده او د الله رسول ډېره زیاته عاجزي وه په حضور پاک کې د ټولو نه مخکې د الله بندګي یاري د الله بنده او د الله رسول کم د کافرانو بادشاهونو ته چې خطونه لیږي سوای من محمد عبد الله ورسوله دا خط د محمد صلی الله علیه وسلم د طرف نه دی چې د الله بنده او د الله رسول دا ډېر القاب قصې پسې ځان نه ورکوي ډېر عاجزي وه بس هغه فورا ووی وی ښه د الله رسول وی او وی یاره زه خو راغلی په بل نیت وم استاد مخ مبارک ته چې مې وکتل نو ان وجهک لیس بوجه کذاب ستا دا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی زم تا سره په دې دین کې داخلېدل غواړم نبی علیه السلام له لاس ورکه او خدای پاک مسلمان که هغه سړی چې د پیغمبر علیه السلام یو من مخکې دشمنو یو من پس د پیغمبر علیه السلام غلام او خادم شو او بیا سوی حضور الله عجیبه شان ورکوي حضور پاک لکه سړی حیران شي چې دومره لوی شخصیت دی او دې مدینې ته راځي نو دې به دوه په دوه راځي داسې شخصیت دې زمانه کې پروټوکول خلک ورکوي که نه ورکوي جلوس والا مخکې لاړ شي او څوک دې مخکې او څوک دې وروسته او زنده‌باد نارې وي خدای والا د کافر نه پروټوکول ورکوه ورته وایي دا بریده وي د الله رسول زموږ د مدینې یو رواج دی هغه دا دی چې دلته کې خلک را ننوځي د چا په امان کې به راځي چې څوک ورته نقصان نه رسوي نو د مدینې د یو ډېر لوی قوم سردار یم نو ته به زما په امان کې داخل شي نو که تا ته چا ضرر رسو دا به زما قوم ته ضرر وي لکه اوس چې دا خلک د قبایلو ته لاړ شي د یو ملک سره اوسېږي ټوله ذمهداري په هغه ملک وي نو ستا ذمهداري به زمونږ وي نو که ستا خوښه وي نو ته زما په امان کې داخل شي ښه به حضور پاک وي ډېره ښه ده نو خپل پټکې یې کوز که او هغه نیزه چې حضور پاک مبارک پسې راوړې وه د هغې نیزې په څوکه کې هغه پټکې ورکړه او هغې اوچته کړله او لښکر ته یې ټول مسلمانان شي مسلمانان یې کړل او یې شاته شي وروسته شي او د حضور پاک د هغه اوښې واګې په خپله ونیولې او هغه نیزې بره نیولې وه وی نبي علیه السلام اواز به یې کو زما په امان کې مدینې ته داخلېږي که چا دته په بد نظر وکتل لکه جماعت یې کتل یو منټ مخکې د سر دشمن او یو منټ مخکې د حضور پاک محافظ حفاظت کوونکي خدای وګرځو خلک به د مدینې شریفې راوتل سار به راووتل تر غرمې پورې چې غرمه به شوه بیا به لاړل ماښام به ماسپښین به بیا راووتل او په دې کې یره کې و چې نبي علیه السلام به څنګه رارسي په لاره څوک تکلیف ورته ونه رسوي روغ راورسي دقه ورځ باندې چې حضور پاک سنګ داخل شو د مدینې بالایي علاقه چې قبا ورته وایي په دغې طرف ور داخل شو یو یهودي بره په دغه باندې خپله کوټه محل باندې ولاړو په سپینو جامو کې خلک ولیدل پوه شو چې دا همغې کې دي چغې کړې ای مسلمانانو یا اهل یثرب هذا حظکم ای د یثرب خلکو ستاسو هغه بخت او قسمت راورسېد ټول خلکو را منډې کړې او په لارو کې ودرېدل او نبي علیه السلام ډېر لوی د عزت په توګه د قبا د عوالي ولاقې ته ور داخل شو
کله چې داخل شوی دی نو ما تاسو ته وایي چې مشهور خدا دی چې دا 12 د ربیع الاول او حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه لیکلی دی چې نه دا 8 د ربیع الاول او د ګل ورځ وه. نو دغه علاقې سردار او کلثوم ابن هدم رضی الله عنه د هغه نبي علیه السلام میلمه شو. چې څنګه میلمه شو لومبې کار یې دا وکړو وی دلته جومات جوړول پکار دی. ما تاسو ته مخکې د جومات متعلق بحث هم کړی دی چې پیغمبر علیه السلام مبارک کم ځای ته لومبې تللی هلته یې د جومات انتظام کړی دی او مسلمان له همدقه پکار دی. مونږ خلک لاول ځان له ځای نه والو بیا د جومات ځای پکې نه نو یو مرلې له سوالونه کوو او کټم ولې خې چندې وله غواړو. نو وی دلته یو جومات جوړول پکار دی. او مغې کلثوم ابن هدم رضی الله عنه وی د الله رسوله چې څومره ځای دی خوښي زه ورکوم زما ځای کې کرخه راکاږه. وی صحابي له خدای څونه منقبت ورکړ اخلاص یې په هغه جومات کې څونه په لکونو خلک منځونه کوي. صرف د حج په ایامو په ورځو کې 40-50 لکه خلک پکې لمونځ کوي. دا چې څومره حاجیان ته ټول هلته ځي او یو ځل نه څوک 2 ځله او 3 ځله ځي او پکې منځونه کوي او چې څوک لاړ شي 2 رکعات هم نه کوي بلا منځونه پکې کوي. او بیا په عمره کې چې خلک رمضان کې لاړ شي عام خو چې مدینه شریفې ته د حضور پاک زیارت له مسجد نبوي ته څوک هم ځي نو هغې مسجد قبا ته ځي. نو تر قیامته پورې چې دا څومره ایربونه کربونه مسلمانان پکې منځونه کوي او د هغوی څومره ثواب کېږي د دې برابر ثواب به د هغه چا کېږي چې جومات ته ځای بغلی. کلثوم ابن هدم رضی الله عنه 14 ورځې یا 40 ورځې حضور پاک په قبا کې تېرې کړلې. نو بیا را روان شو د مدینې منورې طرف ته او بنو النجار امام اخیلو هغوی پسې سوال جواب وکړه. نو هغوی رالل د لارو نه یو خوا بل خوا ودرېدل. لار کې یو ځای کې د جمعې ورځ وه د جمعې لمونځ هم وکړه. غالب دا دی چې 40 ورځې په قبا کې تېرې کړې دي او د جومات په جوړولو کې ګورې په خپله خدمت هم کړی دی. نو لاره کې بیا یو ځای کې د جمعې لمونځ وکړه یو محله کې اوس هلته یو جومات جوړ دی مسجد جمعه ورته وایي. او بیا رالل مدینې منورې ته. نو مدینه شریفه کې بیا د حضور پاک 10 کال هم تېر شوي دي او عظیم جومات مسجد نبوي مبارک بنیاد یې میښودلی دی. نو دې میاشت کې د حضور پاک مبارک د هجرت شروع شوې ده او راتلونکې میاشت کې پوره شوې ده. په دې نسبت دا د اسلام یو ډېره عظیمه واقعه ده ځکه د هجرت نه پس د مسلمانانو طاقت پیدا شوی دی. د هجرت نه پس مسلمانانو کولو منځ کړی دی. د هجرت نه پس مسلمانانو د جمع منځ کړی دی. د هجرت نه پس مسلمانانو د جمعې منځ کړی دی. د هجرت نه پس د مسلمانانو کولو ګرځېدل نصیب شوي دي او د هجرت نه پس د جهاد احکامات نازل شوي جهادونه کړي دي او د هجرت نه پس د حج حکم نازل دی. د هجرت نه پس د رمضان روزې نازلې شوي دي. په مکه کې د زکات حکم نازلو لیکن د هغې پوره تفصیلات ټول د هجرت نه پس دي. مونځ ما تاسو ته مخکې به یې کوو یو خوا بل خوا کتل هم پکې خبر هم وې د هجرت نه پس دا صحیح برابر توګې له راغلل او بیا د هجرت برکتو چې د مسلمان طاقت هلته زیات شو. بیا مکه مکرمه هم فتح شوه طایف هم فتح شو حنین هم فتح شو او ګردونوا کې خدای د اسلام جنډه ودروله. هجري تاریخ دا د هجرت نه دی. ګورئ دې باندې د حضرت عمر فاروق زمانه کې میټینګ وشو د هجري یو تاریخ موږ ځان له مقرره د هر قوم یو خپل تاریخ کم یو مقرر کو. چا وی د رمضان مبارکه میاشت تر هغې نه به شروع، چا وی ربیع الاول د نبی علیه السلام مبارک د ولادت میاشت هغې نه به شروع کو. مختلف تجویزونه. چا وی رجب زبرګه میاشت ده د هغې نه به شروع کو. بیا فیصله په دې وکړه چې نه د دې ټولو د تقویت او د دین د مضبوطیا سبب د پیغمبر علیه السلام هجرت دی چې هغې هجرت وکړه د هر څه برابر شو. دا رمضان حکم هم نازل شو، دا د مسلمانانو طاقت هم زیات شو. نو د هجرت نه به تاریخ مقرر کو. نو د هجرت خو ما تاسو ته ووې چې هجرت خو په سفر کې د سفر په آخري ورځو کې شروع شوی دی، خو نبي علیه السلام صحابو له د محرم نه اجازت ورکړی او صحابه د محرم نه را روان شوي او محرم د دوی د په نس باندې د هغه اشهر حرم هم ورته وایي شهر حرام د عزت میاشت. نو د محرم نه تاریخ شروع کړ. دا اوس چې زمونږ کوم اسلامي تاریخونه دا ټول د حضور پاک د هجرت سره تعلق لري. د زمونږ د اسلامي تاریخ تعلق هم ګورې د یو عبادت سره دی. د بعضې خلکو تاریخ د چا د پیدایش نه شروع کېږي، پیدایش په عبادت نه
عیسائی تاریخ د عیسی علیہ السلام د پیدایش نه دی. نو پیدایش خو د یو انسان نښه ده، دا یو نشان دی، یو تعارف دی. او زمونږ تاریخ دا د یو عظیم عبادت سره تعلق لري، د هجرت سره تعلق لري. هجری تاریخ، د هجری تاریخ باندې ځان لږ پوه ساتئ ښه، د میاشتو نه ځان خبروئ. دا زمونږ اسلامي شاعرو کې داخل دی، اسلامي یو طریقه ده. الہ العالمین دی د مسلمان دعاو کې قوت او طاقت نورم زیات. خدای پاک رب العالمین چې څنګه دی هغه زمانه کې اسلام لو دین له تقویت او مضبوطیا ورکړه، اوس هم اسلام له تقویت او مضبوطیا ورکړي. خدای زمونږ د ټولو ارواح د حضور پاک او د هغه د ملګرو سره ملګري کړي، او د نبی علیہ السلام په نقش قدم هم روان کړي، او د شیطان د نقشو هم الله په امن او امان کې وساتي. څوک مریضان دي دعا کوي چې الله والا شفا ورکړي. د چا چې موږ ته د دعاګانو ویلي دي الله د هغې دعاګانې تا ته معلومې دي ولی پوره کړي. الله زموږ مرضونو له شفا ورکړي، او خدای موږ د روحاني جسمانی مرضونو نه وساتي. الله که څوک تنګ دسته دي فراخ رزق نصیب کړي. الله زموږ عبادت سره شوق او مینه پیدا کړي، او چې څومره مردگان وفات دي ته مغفرت نصیب کړي. موږ او زموږ بچي د لوفرو د جن نه وساتي، او دین طرف ته زموږ توجه پیدا کړي. خپل وطن ته دعا کوي الله زموږ په دې وطن کې د قرآن او سنت نظام راولي، او الله امن او امان پکې راولي، او د مسلمانانو اتفاق راولي. خدای افغانستان، عراق، بوسنیا، چیچنیا او فلسطین خدای د کافرانو دا پنجو نه آزاد کړي، او الہ العالمین ټول مسلمانانو ملکونو یو بل سره اتفاق نصیب کړي. موږ د ذلت او د رسوایۍ د ژوند نه وساتي، او د عزت او د برکت او د خیر ژوند هم نصیب کړي. آخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله.